ورکوټي ماشوم ته چشنې ورکول دا د هغه صحت ته فایده ورکوي او کنه نقصان ورکوي. نو دا دواړه خبرې په دې کې شته دي او دا دواړه خبرې زه تاسو ته مخې ته کېدم او د هغې نه بعد بیا زه تاسو ته دا ویم چې تاسو خپلو ماشومانو ته چشنې ورکولی شئ او که نه شئ ورکولی. چې د ټولو نه اول فایده دا ده چې ماشوم ته تاسو چشنې ورکوئ نو د ماشوم په خوله کې هغه طاقت کم چې قدرتي هغه ته میلاویږي چې په هغې باندې ماشوم چې کم پی دی هغه معدې ته بوځي نو هغه طاقت ورسره زیاتیږي. او دویمه فایده یې دا ده که چیرې ماشوم ته ټیکي وشي په ماشومتوب کې یا د هغه نه وینه واخیستې شي او هغه درد ماشوم ته کېږي نو د چشني ورکولو نه بعد هغه ماشوم په آرام باندې وي او هغه درد هغه ته نه محسوسیږي. او دریمه فایده یې دا ده که چیرې انسان په سفر باندې ځي او ماشوم ډیر زیات جنجال کوي نو ماشوم ته چې انسان چشنې ورکړي نو هغه ماشوم په آرام باندې شي. او څلورمه فایده دا ده چې تاسو ماشوم ته چشنې ورکوئ او د هغه خوب ډیر زیات نه وي یعنې کم یې کوي نو د چشنې راودلو سره د ماشوم خوب زیاتیږي. او د چشنې راودلو د ماشوم د صحت لپاره نقصانات چې کم دي هغه دا دي. د ټولو نه اول ماشوم چې کله ستر شي نو د هغه چې د غاښونو کم ترتیب دی هغه ګډوډ کېږي که چیرې ماشوم ډېر زیات چشنې استعمالوي. او دویم نقصان یې دا دی ماشوم چې کله سترېږي او د هغه چې کم د ګڼېدو والا طاقت وي او کم د ګڼېدو والا ترتیب وي هغې کې رستوالی راځي. او دریم نقصان یې دا دی چې ډېر زیات چشنې استعمالولو سره د ماشوم په غاښونو کې خرابي راځي کم ته چې اوټایټس میډیا ویلی شي. او پنځم نقصان یې دا دی که چیرې چشنې ګنده وي نو د ماشوم د دې سره خوله هم خرابېږي او د دې سره ماشوم خېټې ته هغه جراثیم هغه بیکټیریا هم ځي کم د وجې نه چې د ماشوم بار بار خېټه خرابېږي. او شپږم نقصان یې دا دی چې کله هم ماشوم ډېر زیات چشنې استعمالوي نو د چشنې چې کم سر دی او د مور د اندام چې کم سر دی د کم څیز نه چې هغه پیس کړي نو بیا ماشوم ته په دې کې تکلیف وي چې هغه په صحیح طریقه باندې پی اوس کړي. نو د ماشوم دپاره د چشنې استعمالولو فایدې هم شته دي او نقصانات هم شته دي. نو په دې دوران کې مور او پلار ته په دې خبره باندې غور فکر کول پکار دي که چیرې موږ ماشوم ته چشنې ورکوو نو په دې ټایم کې د ماشوم صحت ته دا فایده ورکوي او که نه نقصان ورکوي. او زه به تاسو ته دا ویم که چیرې ستاسو ماشومانو ته د چشنې استعمالولو ضرورت وي نو بیا یې ورته استعمالوئ خو ډېر زیات ټایم دپاره مه استعمالوئ او که چیرې ضرورت ورته نه وي نو هرګز یې مه استعمالوئ. نو که چیرې دا معلومات تاسو ته انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره شیر کړئ چې همدغه شان فایده ترې والي لکه څنګه تاسو ته فایده میلاو شوه او همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.